لومبي ځل خو د سړی په ژبه پوهوم او دویم ځل په دې سوک. जी नहीं फलानी मस्पता दलता सकोल पापलारला दवाई रोडला शराब दा खो शराब दी दा दे कब दिन रोड दा मद अशम खान द डेरे न रोडल दा अशम खान द डेरे ना अशम खान दे पाकिस मुखिया गजवे चाहता चे नन पतो लगेला चे दागद मोर पसीना द शराब कारोबार कीगी जमा दे कसम भी पागा पाक जात बांधे चे नन दे अडे सरा सरा तासो टोल मुद दुनिया न रुको सोप सोप पता दी दुनिया न रकाए वले ची पतेस मका बांधे नोरम देर पक्कारू न कीगी तथा हुई मुकाबला नशी कवले वले चित्तई वाजे अवा हुई अस्तासो गुंदे बेगरत और शैतानानो दा पारा जमा गुंदे यो इंसान काफी दे मर्ग तरन देर चापे रवालार दे ब्याम पहुंचत आवाज खबरे कहे कदख पल चंद सर मिन लरे नो दलतन वापस लाशा कनिस्ता कोर वाला बा तूल उमर स्ता कबर लटई कबर अस्ता कोर वाला तबस्ता कबर लटोलू सहूलत न पेखेगी वाले चिनन मजता पदेज मक्का की जोंदे खहोम زما د نوم تپوس کولو نو واوره زما نوم سراج دی او که بیا مې په دې علاقه کې ولیدې نو انجام نه به د یو خدای خبر وي پاسه او زه رخصت دلته نه تا د خلکو ټیکه اغوستې ده آخر دا قانون د څه لپاره دی قانون دې صرف په کتابونو کې پات کې نه ځای پر ځای به شراب نه خرڅېدل د جوارۍ اډې به نه چلېدې کوڅه په کوڅه به بدکاري نه کېده د دې مطلب دا دی چې شرابي ته به سزا ته ورکړې جوارګر به جیل تورو تمبو شاته ته لېږې بدکار به پر فریاد ته سنګسارې ته دا سوچونه پرېږده سراجه دا سوچونه پرېږده د غربت په میچنه کې تل شوي خلک چا څه په اوچت اواز خبرې هم نشي کولی سهیلا شمروز خان دی غواړي زه درځمه مورې ته به ته په خپله ژبه کې پوه کې په خپله ژبه کې سراجه بچی روډ دې رښتیا وایي ته خپل سوچ بدل کا ګنې دا سرمایدار به مونږ ژوندي پرېږدي دي ته ولې ځان له دښمني ګورې بچې حق آواز څوک په ډزو نشي بندولی مورې
که د بدۍ دې سیلاب ته مونږه بندونو تړلو نو هر څه به ځان سره یوسي، که هغه سرمایهدار دی یا که زمونږ غوندې غریب. شمروز خانه سهیل میں راوستو. سلام علیکم خان. سیراج چرته دی؟ تاسو ماته حکم کوئ خان. ته خو د حکم غلام یې سهیله، صرف د مشر خان غلام. صرف دې دپاره مې راغوښتې چې ستا ورور د مچو ګبین ته لاس واچولو، خو شاید به ترې نه ونه خوري، خپل ځان پکې ضرور وچیچي. زه ستاسو په مطلب پوه نه شم خان. آخر زما ورور کوم داسې غلط کار وکړو چې تاسو په دومره خفه شوې؟ ما ته د لکونو روپو نقصان راورسولو او ته لا وې چې کم غلط کار یې وکړو. تا خو یې سم کار وکړو هاشم خانه، کاغلو یې کړی. نو یو ورځ به قانون ستا په مری کې پټه اچولې وه او لکه د سپي بیا په کوڅو کې راکاږلې. سهیله، هاشم خان زما دوست دی، زما ملګری دی. دې نه مخکې چې زه تا دلته په وینو سور کړم، زه لاړ شه دلته نه او خپل ورور دې پوهېږه چې بیا دپاره داسې حرکت ونه کړي. ګنې زه به یې دویم ځل هېڅ یې معاف نه کړم. خان زه خو به هغه منې کړم، خو دومره یاد ساتی چې مشر خان ته پتو لګېده نو یو قیامت به راشي. قیامت دې نه بله لوی قیامت بل کم یو وي چې زما په علاقه کې د شرابو کاروبار کېږي او ما ته روپته نشته. شرافت علي، که تا خبره دروغ وخته نو یاد ساته چې دې ټوپک ټولې ګولۍ به زه په تا ختموم. دې دپاره زه تیار یم خان، ولې چې زه رښتیا وایم دا دروغ نه دي. نو بیا شمروز به نن مانه ژوندی پاتې نه شي. قسم دې شرافت علي ته د خپل شرافت اور به ولګوم. شمروزه، شمروزه! کاکاجي تاسو ته دلته شراب خرڅوئ؟ دا رښتیا دي؟ زه تا نه تپوس کوم، څه چې ما اورېدلي دي دا رښتیا دي؟ آخر ما هغه شرابي زوی وختې که نه چا چې د شرابو په نشه کې خپله ښځه سوځولې وه، هغه بېغیرته. نه کاکاجي، زه د خپل پلار خلاف هېڅ اورېدل نه غواړم. که هغه زما پلار و نو ستاسو هم ورور و، ځکه خو مې د هغه اولاد سینې سره لګولې و. خو ما ته څه پته وه چې زه د مرګ بچي له پی ورکوم لګیا یم. خان جی، دې کې د شمروز خان هېڅ قصور نشته. دغه نشه لکه دا زموږ کورنۍ معامله ده، ستا پکې هېڅ کار نشته. زما یو خبره یاد ساته شمروزه، که د شرافت ژوند تېرول غواړې نو ټیک ده، کنې دا کلی همیش همیش دپاره پرېږده، پرېږده. آخر سهیل درته خپل ځان وښودلو که نه شمروز خانه؟ پټ ګزار یې در باندې وکړو، اور یې ولګولو. هاشم خانه، سهیل خو خپل ګزار وکړو، اور یې ولګولو، خو په دې اور کې به زه نه، هغه به په خپله سوځي، د هغه ټول خاندان به سوځي، سره د مشر خان. ته لیونتوب خبرې مه کوه. ستا د سترګو رڼا خو زیمه سراج دی او بیا د مور هغه دواګانې د چا په وجه چې یو نه یو ورځ ستا سترګې ضرور ټیکېږي، ضرور ټیکېږي. لالا رابعې
यार حمیدا ډېر خوند یې وکړو ډېره لګوله وه خو یار ما راودله یو تحفه راوړې وه چرته دا هغه تحفه او په ګاډي کې ده اوس یې ګټلې راوړمه ټیک ده څوک یې ته زه خو مېلمه یم خو شکر وباسه د خدای چې ته یې بچ کې رابعه څه چلو شو لالا زه د بره نه راپرېوتو خو دوی نه نه ما نه خدای بچ کړه ستا ډېره ډېره مهرباني اشنا زما خیال دی چې ته واده ته راغلی او د حمید واده له راغلی خو دا دا زما خور نو ده ته په هغه ورځ باندې راوغورځېده د دې غریبې په قسمت کې رڼا چېرته ده دې دپاره خو ورځ هم شپه ده ځکه چې دا ړنده ده ټیپ ته ولې بند کو ځکه چې اوس زما ټیپ شروع کېدو والا دی خوشخبري مې راوړې ده ستا دپاره قسم دی شرافت علي ته د خپل شرافت اور به ولګوم ته خو زه د واده د پیله شپې نه اورم چې اور به ولګوم اور به ولګوم خو لا تر اوسه دې اور ونه لګو داسې اور مې ولګولو عشرت بیګم چې څو ورځو کې به میدان بالکل صفا شي مشر خان د شمروز دشمن جوړ شو او شمروز د سهیل او د سراج خان دوی ټول به خپلو کې یو بل په وینو باندې سره کي او بیا به عشق او د خان په مان مونږ دواړه تا شرافت علي وا څه چکر دی چلو راځه چې په دې خوشحالۍ کې دواړه ګډ شو څلور ستړي به شي ستړي خو شوم ترورې خو څه وکړم اوس په ځمه ترې زیت رو سودا راوړل دي د جبینې خورلوښې وینځل دي او اسلم له دوی هم راوړل دي او هغه له به روټۍ هم پخومه او کپړې بدلولم دیو ښه ده ترورې ما ته اوس اجازت راکړه ستا خو کار وشو که نه اوس زه فارغ یم زه به درنه لاړه شم ته خدای په امان خدای دې عمر ډېر کپي شو ای ترورې بېګا دې جوړ د چڼو دال پخ کړي دا لوښي دې څومره ګنده دي اډو صفا کېږي نه چل زه دا لوښي ووینځم اسلم له دوی هم راوړل دي هغه ته روټۍ هم پخول دي او بازار ته هم تلل دي کنې دومره ناوخته شو دا به څه کېږي ښه ده ترورې ستا لوښي صفا شو زه به درنه اوس لاړه شم سبا به بیا راشم ته خدای په امان ته پریشا لیونۍ پیشو خدای دې آباده لره ته زمونږ څومره خیال ساتې خدای دې مه بدرنګه ولوري څه چل دی تا ما سره څه کار دی وروره کار خو مې در سره شته خو دلته نه باغ کې دېخوا راشه دا کار دې کله نه شروع کو کم کار زما مطلب دی چلته باغ کې دی ما ته ګاکان کېنولي دي چې ما ورله بوځي بکواس بند کا زما کې شه مخکې شه پرېږدمه مخکې شه پرېږدمه مخکې شه پرېږدمه سهیلا سهیلا په هټو هټو سترګو تماشه ګورې او ما دې خلاصې نو څنګه سړی ته نن خو به زه دې نه بچ کم خو سبا به دې څوک بچ کوي څه مطلب خپل ځان کې جرأت پیدا کا او ورودانګه پې قسم په خدای چې دې کې درته یوم ټینګ نشي که دا خبره ده نو نن نه پس به زه خپل څه چې زه به د ټول کلي حفاظت کوم څنګه ته رښتیا وې یو دوه درې
उस पर चरतजी जमुंग दलार नलशा गनिस्ताम खैर निश्ता उस तजान खैर वाला बजुड़िया ताजमाद सुख वजन न दिकड़े زما د خو رشته غوښتونه مخکې خو به تا خپل حیثیت کتلی و غواړه دومره څومره چې ستا په کشکول کې ځای وي ګنې نو شرافت علي زما حیثیت تانه ډېر اوچت دی زه د وخت نه وخت زما غلام دی زه خپل حق په زور اخیستی شمه خو بیا هم زه دا فیصله په پیشو پرېږدم پښتني لونه همیشه د مشرانو د فیصلې مخکې سر ټیټوي څه مجبوریم سهیله زما د خور فیصله خو تا واورېدله سهیله اوس ته تللی شئ زه خو به لاړ شم پیشو خو دومره یاد ساته د بې وفایۍ کوم اور چې تا زما په سینه ولګولو په هغې اور کې به یو نه یو ورځ ته هم سوځې ته
لیونتو خبرې پرېږده سهیله. د ستا نه بغیر ژوندی نشم پاتې کېدی. نو بیا د خپله ګوډ روډ په مخ کې غلی ولې وې؟ هغه خو ماسې ته تنګولې. یاد ساته سهیله، که پیشو ناوې جوړېږي به نو صرف ستا ګنې مړه به شي. رښتیا پیشو؟ پیشو نه، لیونی پیشو وایه. بیا شاکه که ها ګنده. یو دوه درې اوس په چېرته ځې؟ او ماموره ته لا ژوندی؟ فکر مه کوه، دواړه به یو ځای مړ کېږو. څنګه دې تکلیف وکړو؟ ورېره دې ده روانه ده، لږ خیال به پې ساتي، ډېره نازبینه ده. ته فکر مه کوه، اشي صرف ستا نه زما هم لور ده، هېڅ تکلیف به نه وي ورته. د خدای په امان. دا ګاډی دلته نه نشي وتی، ورشه کرین راوغواړه. او بیبي دلته نه ګاډی نشي تېرېدی او ته د کرین خبرې کوې. کم ځای ځای نه ګورې خو د شیرخان د برجه ګزار کې دومره غټې غټې سترګې دي، دا ته دا کنده نه ښکارېده چې تا پې ګاډی بوتلو. دلته نه بس دا ګاډی څوک وباسي؟ زه وباسم میم صاحب. ته به یې د کم ځای نه راوباسې. د امیر سړي میخه چې په خټه ټول خلي نو غریب سړی راوباسي. دیسي انګرېزه څه دې ووایي؟ دیسي انګرېز؟ زه دیسي انګرېز نه یم، زه اصلي ډاکټر یم، ډاکټر قربان علي، ABG EFD افطارو جبه. په تارو جبه کې مالې دی چې ټینکۍ نه د پټین کې پټرول پټول خبرې کې ته ورشه اوس ګاډي له دیکه ورکړه. ورځم. خیال کوو چېرته ویلکه پټ نه کړي. څه دې وویل؟ هسې خپل وکړي. ورځه ورځه. الله خیر. ډېر دروند دی وایي دا خو. والا میم صاحب ګاډ دې راووتو. شاباش سینډو. قربان علي دته څه انعام ورکا؟ دا انعام شنام دې نه پکار میم صاحب، په دې باندې دیسي انګرېز ته پتلون جوړ کاو. خدای په امان. نن بیا تماچه ډیګیا کې پاتې شو ګني نو. بس بس هغه اوس لاړو. لاړو؟ خوش قسمته زه چې موږ هم ځو. ډړندو هم سرمالونه دا جي او زموږ فرض جوړېږي چې هغه ارمانونه پوره کړو. قسمت چې د هغې په ژوند کې کمې تیارې خورې کړي دي هغه په رڼا کې بدلې کړو. هلکه ته خو ماسې شوده غوندې ګڼلې، ته خو ډېر هوښیار وختې. شوده خو راته مه وایه کنداجي، اخر به دا خلک څه وایي راته؟ د خلکو پروا مه کوه، زه ستا پلار یم، هر څه درته ویلی شم. تو داسې چل وکړه چې برو ترور د رابعه کور ته ور ولېږه. وا داجي پلار دې وینو ستا غوندې ګڼې اډو ویدې نه. ما خو تا لپاره دا شي رشته غوښتې وه، کومه چې د خیره ډاکټره جوړه شوه. ډاکټري ما دولت د پاره نه انکل، خدمت د پاره پاس کړې ده او زه نه غواړم چې د بس ډاکټرانو غونته کې بل زیات جوړ کړم او د مریض علاج کم وکړم او هغه مرګ ته په حواله کړم. شاباش لورې، که تاسو د هر جو ډاکټر شي نو په دې وطن کې به د بیمارۍ د لاسه هېڅوک نه مړ کېږي. خو دې خبر چې قربان علي څه شو؟ راځه راځه ډاکټر صاحب راځه. زما نوم دی ډاکټر قربان علي، ول دی عاشق علي، PhD DDT EFG افطارو جبه XYZ. زه چې د مریض نبض وګورم نو زه په مریض کې دننه ورننوځم او چې بهر ته ننوځم نو ما ته صفا پته ولګي چې په مریض کې دننه ښځه ده، سړی دی او که جړا دی. نو بیا زر راته وایه ډاکټر قربان علي صاحب چې زما په کور کې کومه خوشحالي راتلو والا ده، زنانه، مردانه او که درمیانه. ها لا حول ولا قوت. زه ستا نه ستا د ښځې نبض ګورم چې ما ته پته ولګي، اواز که ورته چې ستا ښځه کې څه دي او څه نه دي. عشرت وزه ما شهزاد دی، وزه ما د ډر سره بار راشه، ډېر قابل ډاکټر راغلی دی. عشرت
ها داستا خور ده بکواس بند کا. مطلب مې دا دی چې داستا ښځه ده. او جی بیا ورشه ما یو ګیلاس اوبه راوړه چې زه دې د ښځې نه به زه ګورم. ډېره ښه ده. اوس ما دپاره څه حکم دی ډاکټر صاحب؟ دا لاس خو دې لږ را دې خوا که اووی داسې کې نبض مې کتو چې کوم خوا لاړو. هلک پوره 14 جماعته پاس دی خورې او د ډېر لوی خاندان نه دی. ته صرف ما ته یو ځل اقرار وکړه، باقي زما کار دی. زه له اقرار نشم کولی خورې. د هلک پلار ډېر زر واده غواړي او زه ورته لا تیاره نیم. ولې تیاره نه مورې؟ ښه په ډاډه زړه باندې اقرار وکړه. خدای لوی باچا دی، زموږ د خور واده به ډېر په ډنګ ډونګ سره کېږي. ترورې موږ ته دا رشته منظوره ده. ډېره ښه ده. زه ورځم چې د هلک پلار ته زیری ورکړم. د خدای په امان. د خدای په امان. دا دې څه وکړل زویه؟ دومره زر؟ ته هېڅ فکر مه کوه مورې، پاس خدای دی او په ځمکه باندې مشر خان دی. زه به د مشر خان نه قرضه واخلمه. ستا خور زمام لور د بچې ولې چې ته ما خپل اولاد د کم نه یې ګڼلې. څومره پیسې دي چې پکاري شرافت علي به درکړي. ستاسو دا احسان به زه ټول عمر هېر نه کړم خانجي. زما د ړندې خور ډولی دې اوچته شي، دا زما د ژوند د ټول نه لوی ارمان و او هغه نن تاسو پوره کړو. دا زما په تا احسان نه دی بچې، د یو پلار فرض دی چې ته یې پوره کوم. راځه ما سره. قسم دې شرافت علي ته د خپل شرافت اور به ولګوم. ګنې اوس به زمونږ په مال پردي خلک عیش کوي. دا هغه بوډا مازغه خراب شوي دی هاشم خانه. ټیکول به غواړي چې دا د خان د سترګو نه وغورځوي او ځان له خپل ځای جوړ کړي. د هغه ځای د خان په سترګو کې نه، د ځمکې لاندې دی هاشم خانه. ډېر زر به د دې دنیا نه روک کړم. دا واخله شرافت علي، ښځې له به سرخي پوډر پې واخلې او څنګه چې مې پوه کړې هم داسې به کې. څه پوه شوې؟ نو بیا قسم دی شرافت علي ته د خپل شرافت اور به ولګوم، اور به ولګوم. سراج بچې زما طرف ته ما خپلې مور ته او سهیل ته به ډېره ډېره مبارکي ورکړي. زما طبیعت لږ ټیک نه دی، کنې زه به خپله درغلی یم. که ستا اجازت وي زه د انکل په ځای به زه شریکه شم. دې کې د اجازت څه خبره ډاکټر صاحب؟ دا خو زموږ لپاره خوشحالۍ خبره ده چې تاسو زموږ په ښادۍ کې شریک شئ. کاکاجي ډېره دې وخوړه، اوس لږه مونږ ته هم پرېږده. د خدای په امان. سمروزه غلی شه. اولاد صاحب وګوره زما خان چا ووژلو. نور چا نه، هم تا وچلی دی زما. په ما الزام لګې، دا خپل خوند نه ګورم. تا دروغ دی شرافت علي، تا دروغ دی، دروغ دی دا. شرافت علي په خپل شرافت باندې تا ته دا قسم خوی سویله چې دې ګناهګارو سترګو په خپله هر څه لیدلي دي، هر څه لیدلي دي. نه 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 زما بچي، زما بچي. مورې مورې
چلو شلال رابعه وګوره زموږ مور مړه شوه رابعه زموږ مور مړه شوه رابعه لالا قسم دې شرافت علي ته د خپل شرافت اور به ولګوم دروغ دی الله دې وکړي چې دا دروغ وي لورې خو ته څه له زړه خورې سراج ډېر خلک دی داجي دغه مور کور ورور ملک ډېره زیاته مینه راکړې وه هغوی به دا غم برداشت نه کړی شي د سراج ضمانت ډېر ضروري دی داجي ډېر ضروري ټیک ده لورې زه به کوشش کوم چې د هغه ضمانت وشي تھینک یو داجي ته څومره ښه لورې داجي یقین وکړه لالا چې ما خان نه دی وجلی ما خو قاتلان ګیر کړي خو د پولیس راتلو نه مخکې یې وتښتېدل ته دروغ یې سراجه ته د دروغو په بنیاد د خپلې فیصلې دومره لوی دیوال مه وځوه لالا که نیرو به غورځېږي بیا به ته ما لټې خو زه به ته نه میلاړېږم د پانسۍ تختې ته به رسېدلی یم لاړو لالا ولې به نه کېږي یار خو حیران په دې یم چې په دا دومره تادي ولې ده چې ته څه خوړلي خوري نه دي څه مطلب مې دا دی که نه چې واده نه مخکې اکثر دا چا واده چې کېږي که نه ځنمي ډاکټرانو حکیمانو سره میلاویږي چېرته ته هم اوهو داجي زه په هغه ځوانانو کې نه یم زما په رګونو کې ستا وینه ګرځي د یو پښتون پلار وینه ګرځي نو بیا زه همدا سره دا لوز کوم بچې چې د رابعه واده زر تر زره به تا سره وشي ځان تیار که ورته یا الله هغه به کومه ورځ وي او کومه شپه به وي چې رابعه زما ناوې جوړه شي دومره ظلم مه کوه خان اخر زړنده به چېرته کړېږم چېرته به ځم همالته روکه شه چېرته چې ستا وروڼه روک شوي دي موږ ستا ټیکه نه ده اخیستې ورکه شه دلته له شمروده د ظلم کولو نه مخکې دومره سوچ ضرور کوه
ट्रोरे जवाब बवर के आह परवरदिगार था चाचा मुंग तोड़ पैदा करी हूँ ताहुल तो शैतानुम का तुमने फिर पिछोदी नुजान से बोधा दाबो तंतनो सीगी दाव जमा हुक्म ने हुक्म द खुदे चलीगी और तसु के हुक्म मरकोलो वाला दान सर बोदम उतरेगा चतरा वाले शे तसु के जमा खान तो जवाब और कोला राजा मातरा जुल्म मलगिर क्या मकवा कहीं हमेशा द पारबा फलाशी बकवास बंद का रिक्शा उस्ताद राकुश का बीबी चरता से खारता राजे के जा उस्ताद दा खैरा जा पिशो वर्त ताला लगेदलेदा और राबिया चरता था राबिया शमरूज तकरी न पजूर बारू शडाला तासे शमरूजी दोबरा लो जुल्म को होता और कतो बेगैरतो तो वक्त उठे न पाया बोलो पोके में खुला ने जंजीर चूली दी राबिया स्तासी जा तो नहीं पुख्तुनी सा थो कना ता पुख्तुन नहीं ता खेल बम साथ ले तेजा खेल बम साथ ले हर सपरे द सुहेला लाश और राबिया उलटवा खुदे खबर चा फकम हाल की राबिया हो बसोल टोमा वावल शमरूजी नज़्म के तल तो रसूम शमरूजिया
तक कदम के हदो नमक की तादाद सोच बोले उनको जिस्ता पकूर के उस बहुम जमन दलास खैरात प्रोत भी तमुशर खान है सारा तुता तो खैरात तुम मोर को पत्ता दाग पवजा को दा बाते उलन बने दा से बर्बादो जिस दादा वजूद पता बमने लगी तो क्या तू हमारा दल पदरसा चलता चिस्ता खोर और रोर दल पदरसी भी दी रुक से दलतना गनी जबता कुता कम शमरोना डॉक्टर कुर्बान अली ABDEFGXYZ आफ्तारू जबा और तदा कमी जबी कि जमा बजबा पूरी नशवी मां जमानत रोड़े दे जवान तासो जमा यार पकुम सुना की बंद करे दे जमा दास मरे यार जर दी जेल न बाहर रो बात सही हवलदारा चल दस शोरूम जोड़ कर मां दसरा जमानत रोड़े दी जी ओ करे जी खुदा द बरमाणु बचे और मां खबर ही देना पड़ी थी बिल्कुल असली दे जी हवलदार जी खान वर्षा सिराज दलतरा वाला जरीना वाला नस्कारों का पते आओ कौन का नहीं आओ कौन आओ ड्रेस ले खूब आओ सलाम वालेकुम शेख वालेकुम अस्सलाम तो स्लेश सिराजा जका चिस्ता जमानत उशो जी क्या को जमानत माओ को ओ देसी अंग्रेज है तो बिया दिला तो देसी अंग्रेज हुए ज असली डॉक्टर है मां असली कुर्बान अली ABDEFG आफ्तारू जबा आलता लांदे जमान नर्स वाला वर्षे नबस दलो पूरी और दवाई दल लड़की हवालात के डेर खान दुक इंस्पेक्टर से कोई यवा खबरा कि पद्दाल के लोगों ने बकमिया चोई सलाम वालेकुम वालेकुम नो इंस्पेक्टर से संगालो वाले तो रकम के लिए खैरा ज़्यादा कुस्ता का ओ लो कुस्ता का ज़्यादा मरता का लिम जोड़ तकरा खुशाल खजूर खतकरा संग चल में तेरे चौ में दरक लगी सदे हुए माफी वालम देर जात नो फ्री के नफरी की कमजी सलाम अलैकुम कपल लार निसा भला होगी डॉक्टर से ताजो डॉक्टर ना आयशा वाया आयशा समानुम आयशा दे ओ खलक मिनी नमाता आशी वई कम चित्तम वेलेशी को डॉक्टर से जता ताशी निशुम वेले वनी ने शिवेले जकाची सो तो क्यों खरीब सड़े और जब तयो मालदार प्लालुरियम तुम दावेल गाड़ी के ना गोरा से राजा दा जमानो दखल को दस्तूर दे ओ मीना को पजन की योजल कीगी कम जमात तासरा कड़ेदा दिक्ता कत्ता मासर मिलावे दल न वाड़े नजबस्ता तो जुन लरी लाड़शम आशी सिराजा आशी
Takım! Takımdan alema! Zamanım sana! Bata ispata nişta! Bata ispata nişta! माता पता चित सो के तो शहंशाह है, शहंशाह आओ शहंशाह कुमचे बसर्फ वो समा पे इशारों चलेगी कुम बचे सिर्फ जमा दे पारा ये दुनिया लोई न लोई ताकत सरबा मुकाबिला कई थोक बचे ज्वंते रही नो सिर्फ जमा दे पारा और सोक बचे मरी नो सिर्फ जमा दे पारा ता ड्यूटी नन्न शुरू शो शहंशाह लार शाह असलम खान सरा और माल खपल मंजिल ता हिफाजत सर वरसवा दाई खुमात शहंशाना गुलाम कारी दकम जाने दरावस्तु दे खुमात किस्मत मिलाओ को दे पुलिस दे वालो सरा ये दे यादाश्त खत्म शो और हर सतेर शो जका खुमातना शहंशाह जोड़ कर शहंशाह! उसका गाड़ी ला रहा हो तू जमा सुहेल लाला सुहेल ना शाइन 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 शाह ना तू जमा सुहेल लाला ना कसले वाले होने रुक शाह तना लाला 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 चढ़ता लाड़े लाला 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 जी नहीं जी नहीं تا خو را بیا ده تا ښار ته څنګه راله زه تا د خپل کار نه منې کوم چې ته یوه ډاکټره یې او د مریض علاج کول ستا فرض جوړیږي خو څه وکړم د خلکو په خولې لاس نشم ایښودی هغه ځکه ما دلته کې خپل کور کې ساتلی دی او پاتې شوې د خلکو خبرې نو خلک خو د وخت په باچا پسې هم خبرې کوي نه 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 څه چل شو سراجه خور مې په بد حال ولیده د دنیا په خپو کې په لوغړېدو ولیده د خوبونو تعبیر همیشه الټه وي سراجه او بیا زه یقین ساتم چې رابعه به بالکل خیریت سره وي خو زما زړه ګواهي ورکوي زما خور در په در ده زه کلي ته ځم لیونی کېږه مه سراجه هلته ستا هېڅوک هم نشته ټول دشمنان دي دشمنان
زنا دشمن نے پیشو خواغتا سے غلط کار کرے جنہیں زما کولشم او نخلے خو سراج د مشر خان قاتل نشي کېدی سهیلا خو زه منم ځکه چې دا څه شرافت علي په خپل سترګو لیدلی دي هغه دروغ وایي څومره چې زه خپل ورور پیژنم دومره څوک نه پیژني هغه د خپلې ځوانې ښځې د خوشحالۍ دپاره خو دې خبر د څومره خلکو کورونه روان کړو که د مشر خان قاتل سراج نه دی نو بیا نور څوک کېدی شي د هغه به م پته ولګي سهیلا یو ورځ به شرافت علي د خپل شرافت قسم خوري او تا ته به ټول حال وایي که چېرې شرافت علي دروغ ویلي نو زه به هغه ژوندی په ځمکه کې ښخ کړم نه سهیلا زما د ورور د مرګ سره به دا مسله حل نه شي مونږ خو به د اصلي قاتل پته لګو او هغه به م زه لګوم ولې چې زه تا په مصیبت کې بلکل نشم لیدی ځکه چې ته زما ژوند دی زما د زړه سرې او زما مینې رښتیا یاره واقعي چې لیونی پیشو یې نه زه کار سیم ستا یم سهیلا رانیزدو شه که نه دا څه دي ودرېږه ځې چېرته سهیل زمانه ښایسته ځوان دی زما لاس پرېږده ګنې زه به دومره شور جوړ کړم چې دا ټول کلی به راغونډ کړم هسې ځان مه ستړی کوه ولې چې دا ټول کلی زما غلام دی او هغې کې ته هم یې زما په مخ کې څوک سترګې نشي اوچتولی زه به تا د دې دنیا نه اوچتوم یو دوه درې اوس به چېرته ځې دومره ډېره وه ته مخکې نه د جرم په دلدل کې نښتې ولې په ځان نور ظلم کې یاد ساته شمروزه چې مشر خان خو ما نه دی وجلی خو ستا مرګ به یو ورځ زما د لاسه وي خو ته هم یاد ساته سراجه د قانون نه خلاصېدل خو ډېر آسان دي خو د شمروز خان د پنجې نه بچ کېدل ډېر ګران دي نن نه پس خیر غواړه د خپل ژوند خیر څوک یې حاجي ته د جیله کله راغلې دا خبرې پیدا دا راته ووایه چې زما د ورور قاتل ستا د لاسه څنګه بچ شو زما رسېدو نه مخکې هغه د پولیس په پنجه کې ګیر شوی و تاسو به هغه د پولیس په ګیره کې پوهینو باندې سور پور کړی و هغه د پولیس د پنجې نه راووتو کاکاجي اوس به یې موږ د مرګ په خوب وده کوو دا ستاسو د وس کار نه دی دا کار به اوس زما زمری شهنشاه کوي شهنشاه داسې ښکاري چې
دې ما چرته لیدلی دی دا خبرې پرېږده شبروزه فلحال دی د خپل تر قاتل مخې ته ورسوه او بیا ګوره چې دی هغه په کم مرګ وشي په کم مرګ هاشم خانه شهنشاه بوزه ډېره ښه ده شمروزه راځه شهنشاه ما اورېدلي دي چې د جیله راتلو نه پس تا د لکونو روپو کاروبار شروع کړی دی په هغه مال کې زموږ هم څه حصه چې تره په جایداد لکه د مار کېناستی او بیا دې هم خېټه نه مړېږي نن نه پس زما هر څه صرف او صرف د شهنشاه دپاره دي شهنشاه شهنشاه تا د هغه قاتل چا چې د شمروز خان تره وجلی دی څوک یې ته زه تا نه تپوس کوم چې څوک یې ته تا مرګ بچوړې د ګلاب خان حکم دی چې زه تا ژوندی پرېږدم لالا بکواس بند کړه زه د جام لالا دی د شهنشاه لالا دا پتا څوک شو زه ستا ورور سراج یم سراج زم لاس اوچت کا بزدنا لاس اوچت کا داسې به ته ستا د مرګ مردنه راځي یاد کا کنه لالا یاد کا زه ستا ورور سراج یم یاد کا لالا یاد کا شهنشاه و شهنشاه دا ګلاب خان غواړي ځه که زیات خوږ شوی چې هسپتال ته دې بوځم اخو زما وینه وه زما ورورو خو تا نه پرېږدمه فیصله ته چېرته یې اوس نه ساته رابیا ستا یو نوی ژوند شروع کېدو والا دی ته به دا دنیا په خپلو سترګو وګورې دا ښایسته دنیا اوس پر ورو سترګې کلاوې کا نه څه چل شو رابیا سترګې وغړوه فیصله دا ته او رابیا دا زه یم دا تاسو ښکاري که نه او فیصله ما درس ښکاري خو زما وروڼه ته فکر مه کوه اوس به موږ دواړه هغوی لټو ودرېږه فیصله ودرېږه څه څنګه شو داسې ښکاري دا زما لالا دی لالا لالا څه فکر مه کوه رابیا یو نه یو ورځ به ستا وروڼه ضرور میلاو شي فیصله یس ډیډ ډیډ بچیا د رابیا د وروڼو څه پته ولګېده ډیډي زه دوی کلي ته لاړم خو د هغوی دواړو هلته هم پته ونه لګېده ګوره بچې رابیا ځوانه جینۍ ده اوس زه نه غواړم چې د په وجه دې خلک دې کور ته ګوتې روچتېږي اوس څه کېدای شي داجي رابیا خو موږ یوازې نشو پرېښودی زه کله وایم چې یوازې پرېږده دا پرون هم زما انګور وه نن هم زما انګور ده خو زه اوس دا غواړم چې ستاسو دواړو په سرونو زه څېرې وتړم ستا څنګه خوښه ده لورې خداجي زما وروڼه ته د هغوی فکر مه کوه د واده نه پس به یې ولټو مرې بکواس بند که د واده په خبرو څومره خوشحالېږي ستا څنګه خوښه ده لورې
ستاسو فیصلې په مخ کې زه څنګه انکار کولی شم داجي و داجي شرافت علي ستا په کور کې خدای ښکلی هلک پیدا کړو. شکر دې خدایه. ته ولې شکر بابې ستا څه کېږي زما زوی کېږي که نه څه بکواس کوې مطلب مې دا دی چې ما شپه ورځ دا دواګانې کولې چې الله تعالی تعالی هم ستا په شانتې زوی درکړي. ډېرې کړپې مه کوه. زما کمرې ته یو کپ چیر ولېږه. ډاکټر صاحب زه خپل زوی کتی شم. ته خپل زوی څه چې خپله ختم کتی شي. زه ورځه لاړ شه راځه. دا ماشوم خو ډېر بدنصیبه دی چې پیدا کېدو نو د شرافت علي په کور کې پیدا شو چې دا زما په کور کې ولې پیدا نه شو. څه شو شرافت علي؟ دا تپوس وکړه چې څه نه دي شوي. د دې ماشوم پلار زه یم او شکل قربان علي سره ملاویږي. آخر ولې
جواب راکا د دې خبرې جواب به زه درکم شرافت علي د زړه نه خیرې وباسه او دا یقین وساته چې دا هم ستا زوی دی ستا مینه ده او ستا نښه ده بې وقوفه زه یو پښتون یم څه جولان یم چې پردی ښځې ته به په بد نظر وګورم دا خو ستا د ښځې شکل زما چنغلې سره ملاویږي نو ځکه زه په هر ورځ د خپل حیثیت نه او د خپل پتلون نه بهر راوتم ګنې په خدای یقین وکړه او په ما ګناهګارې بلکل مه کوه چې دا ښځه زما بابین ده زما خورم ده زما مورم ده زما نیام ده نوسیم ده او کړوسیم ده ما معاف کا قربان علي نن شرافت علي په خپل شرافت باندې قسم خوري د شرافت علي په زړه کې د دشمنۍ کوم اور چې لګېدلی و هغه به همیشه دپاره مړ شي شکر د خدای پاکه چې د شرافت علي دا فیصله ډېره په شرافت کې وشوه رښتیا ویا شي دلته زما هېڅوک نشته مور مې مړه شوه خور مې در په در شوه او هغه ورور هم رانه سترګې بدلې کړې ته ګوره هغه وایي چې د مشر خان قاتل زه یم سراجا که ته ګناهګار یې نو د دنیا یو طاقت هم تا نشي بچ کولی او که ته بې ګناه یې نو د دنیا لوی نه لوی طاقت هم تا نشي وجلی دا زما د زړه آواز دی دلته ستا آواز څوک اوري د جرمونو په دې دنیا کې جرم یو کې او سزا بل ته ملاویږي ما ته خو لار نه ښکاري چې په کومه لار لاړ شم تا ته به اوس زما مینه لاره ښیي سراجه هر څه هېر کا او راځه ما سره چېرته زموږ خپلوانو کې واده دی هلته به لاړ شو هلته به ستا غم بدل شي رښتیا
फौलादी पंजे ना हिचड़े नशी बच के दे गुलाब खाना शक्ल आता तो खाया या तिस्ता बड़ा खुलासा नंदे सान खान दे जोई आदत है और इतनी दी जिसे राज बमलते सी प्यारा जमा सा गुलाब खाना तेरा सरासरा तनूरम सुमरा पड़ी कीगी दावतो पुलिस्तान को गोरे स्वागत Rabiye, tamam leşe. Tasvir getirişi. Tata sıkari kana. लाला तुझे मला आलाय का ना Allah, rıstala dayma. Rısta ruh söheli ma Rabiye. Sa ruh söhel. लाला 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 दा राबिये ताज सिराज दे तमशर खान कातिल और जमात दुश्मन زه د مشر خان قاتل نیم د خپلې خور په سر قسم خورم ما مشر خان نه دی وجلی लाला लाला دا ستا واده دی دا ما مجبوره کړه بچې یعنی دا خو ستاسو اجازه نه بغیر ناوې نه جوړېده سهيلة سجل شرافة لي دا بدل تبع وين اول دا وورا چې سراج د مشر خان قاتل نه دی نو بیا د مشر خان قاتل څوک دی د مشر خان قاتل شمروز خان دی چا چې زه زخمي کړم او زما خور پیشو یې وتښتوله پیشو سهیل نه شهنشاه ته جوړ شو کم چې صرف زما او زما د پلار په اشارو چلیږي خپلې پردي شو او پردي خپل شو دشمنان دوستان شو او دوستان دشمنان شو دا څه کوې شمروزه لیونی نه خو لیونی پیشو تا جوړه کړه معشوقه زما ده او لوبې ورسره ته کوې که دومره پرې خفه کېږي نو بیا دا واخله او په دې جینۍ باندې شیرخط الله وایه څه غواړې شیر ها شهنشاه شهنشانا سهیل وایا سهیل ستاسو شیر میں په مٹھی کې بند کو اوس په دا مٹھی الګ کولاویږي کله چې تاسو دواړه د ځمکې تل ته ورسوم بیا تر اوسه تا غپېدل نه دي پرېښي خو نن به پرېږدې
शुक्र दे लाला چې ته په هوش کې راغلی. که هوش کې نوم راغلی بچوړې نو بیا به مو د مشر خان بدل څنګه اغستو. راځه چې ځو دې نه مخکې چې د قانون په پنجه کې ګیر شو چې د خور ډولۍ رخصت کړو. راځه